الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وخت مو بخیر دی. 12 بجو یو ساعته خبري ټولګه د کرا کلاس پیل مهمه وساتم. چاودنې هرات کې له 25 زیاتو کسانو ته مرجوب واړوله. زلمی خلیلزاد د ولسمشرو ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کړی. او مودي وایي ډاډه دی چې بیا به ټاکنې وګټي. اوس هم بشپړ خبرونه زه ښکلا شیرزاد یم. د هرات توبې ولسوالۍ کې چاودنې د ولسوال په ګډون 25 کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د والي وایان جیلاني فرهاد وایي چاودنه هغه مهال شوې چې د اوبې ولسوالۍ له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. چاودېدونکي توکي په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. چاودنه کې یو ماشوم او یو بل کس وژل شوی او 14 کسان یې ټپیان کړي دي. د ټپیانو په ډله کې د اوبې ولسوال رحم الدین سروزی هم شامل دی. د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي تر اوسه د دغې پیښې څخه 15 مړي او 10 ټپیان د اوبې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. نوموړی وایي ښایي دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې کچه وروسته لوړه شي. تر اوسه د دغې پیښې پړه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د ایران مشهور سنی دینی عالم وسوال برید کې ټپي شوی دی. د هرات والي وین جیلاني فرهاد وایي مولوي محمد ابراهیم صافیزاده نن سهار د هرات کر اړوند باغ مراد واټ کې د وسوالو له لوري په نښه شوی دی. مولوي محمد ابراهیم صافیزاده یو له مشهورو سنی دینی عالمانو دی چې د ایران حکومت له لوري هرات ته په تبعید اړ شوی دی. د هرات د ملکي روغتون بیړنۍ څانګې مسؤل ډاکټر عبدالبصیر طوفان ویلي د مولوي محمد ابراهیم صافیزاده روغتیایي وضعیت په اړه په وروسته جزئیات خپاره شي. اتیا زندانیان به زر افغانستان ته ولیږدول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ژمنه تېره ورځ افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدنې پر مهال کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له لوري خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې د تاجکستان ولسمشر وروسته له هغې د افغان زندانیانو د لیږد ډاډ ورکړ چې صلاح الدین رباني افغانستان ته د سپارلو غوښتنه وکړه. د ورکړل شویو راپورونو له مخې ډیری افغانان په وروستیو کلونو کې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحد کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوي دي. د داعش مهم قومندان ابوذر د خپلو 8 ملګرو سره ووژل شو. ابوذر او د هغه 8 ملګري تېره ورځ خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کې وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې ابوذر د خوږیاڼو په لرو پرتو سیمو کې دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي برید کې ملکي وګړو ته مرجوب لا نه ده اوښتي. هوایي برید کندهار کې 14 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت لیکلي برید میوند ولسوالۍ کې شوی چې له چاودېدونکو توکو ډک 2 موټرونه یې هم له منځه وړي دي. د سرچینې په خبره برید په طالبانو شوی او ملکي وګړو ته پکې مرجوب لا نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې 2 د پوځ سرتیري یو ماشوم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې شمشاد وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې په کامې ولسوالۍ کې د جلب او جذب مرکز ته وسوالو لاسي بم ورغورځولی دی. سرچینه وایي په دغه پیښه کې 2 سرتیري او سیمه کې یو ماشوم ټپیان شوي دي. تر اوسه د لاسي بم غورځولو مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د ننګرهار چارواکو څه ویلي دي. درنو لیدونکو همدا شیبه زموږ همکار شرف الدین کاکړ سره د ټلیفون پر لیکه دی دا چې هرات کې چاودنه شوې ده او ویل کېږي چې د 25 په شاوخوا کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په همدې تړاو ورسره غږیږو. کاکړ صاحب ستړی مه شو. وخت بخیر. د چاودنې وروستي جزئیات له تاسو سره څه دي؟ ډېره زیاته مننه. سلام تاسو او د ټلویزیون درنو لیدونکو ته. وروستي اوبې ولسوالۍ د محلي مناسبو څخه ترلاسه کړي. تر اوسه 15 ماشومان دغه چاودنې کې وژل شوي او د ولسوال په ګډون 10 ټپیان د اوبې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت د منځوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او پیښه نن سهار د 8 بجو شاوخوا کې د ولسوالۍ مرکز کې په بازار کې رامنځته کله چې ولسوال غواړي خپل دفتر ته ولاړ شي دوی چې تېرېږي دغه چاودنه شوې ده
او د خلکو ګرومرونه هم ډېر وو نو په دا خاطر باندې ملکو ته مرګ ژوبله اوسته ده. هلته سیمه ییز امنیتي چارواکي څه وایي چې به کیدلی شي له دې څخه هم مرګ ژوبله زیاته اوسېږي یا همدغه مرګ ژوبله ده په روغتونونو کې څه حال دی؟ تاسو معلومات اخیستي دي؟ مرګ ژوبله خو تر اوسه چې موږ دغه معلومات ترلاسه کړي 15 کسه او تر سلو پورې د ولسوال په ګرنل باندې نور کسان ټپیان دي. عیني شاهدان سره تاسو خبرې کړي هغوی څنګه وایي چې دغه چاودنه څنګه رامنځته شوله؟ آیا موخه همدغه ولسوال و؟ چاودنه پر یو موټرسایکل باندې د اوبې ولسوالۍ. مننه کاکړ صاحب. زموږ همکار شرف الدین کاکړو په هرات کې د چاودنې په تړاو وروستي جزئیات راکړه. وروسته به هم کوښښ وکړو له خپل همکار شرف الدین کاکړ سره په دې تړاو باندې اړیکه ونیسو او د مرګ ژوبلې د وروستیو جزئیاتو په تړاو له دوی سره هم خبرې وکړو. راګرځو پاتې خبرونو ته. افغانستان کې د روانې جګړې سیاسي حل د امریکا لومړیتوب دی، خو د افغان ولسمشرو ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي د افغان ولسمشرو ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. خلیلزاد ویلي افغانان تر بل هر څه سولې ته ډېر اړتیا لري. په وینا د سولې لپاره لیوالتیا د دې معنی نه ګرځي چې افغانان باوري ټاکنو ته د چمتووالي غوښتنه وکړي. د هغه په خبره له دې سره هممهاله چې امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي ټاکنو ته هم باید چمتووالی ونیول شي. کابل ته په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم له افغان حکومتي مشرانو ټاکنو مسؤلینو سره وکتل او پر ولسمشرو ټاکنو یې ټینګار درلود. تاجکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ غونډه جوړه شوې چې افغانستان هم پکې ګډون کړی. صلاح الدین رباني چې دغه ناسته کې د ګډون په موخه تللی ویلي افغانستان له تېرو 4 لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او قرباني ورکوي. د غونډې ګډونوالو ته رباني ویلي افغانستان د ترهګرۍ مالي سرچینو د مخنیوي برخه کې د تحلیل او تجزیې مرکز جوړ کړی او له 18 هیوادونو سره یې د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي دي. صلاح الدین رباني د مرکزي اسیا او افغانستان ترمنځ پولو امنیت ساتلو د تجربو شریکولو له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د ملګرو ملتونو د تګلارې عملي کولو او د سیمه ییزو پریکړه لیکونو پر پلي کولو ټینګار کړی. کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف تر ټاکنو وړاندې د سولې غوښتنه کوي. دغه ائتلاف د سولې برخه کې روانې هڅې کافي نه بولي او د سولې د ژر ټینګښت لپاره پر ملي اجماع جوړېدو ټینګار کوي. د ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي تېره ورځ یوې خبري غونډه کې د سولې ټینګښت په تړاو د سیاسي ګوندونو مشورې مهمې وګڼلې چې په وینا یې دوی لومړی له ولسمشریزو ټاکنو مخکې سوله غواړي. شریعتي وایي په هېواد کې د کړکېچ ختمولو او دا چې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ نشي لازمه ده چې لومړی سوله او بیا ټاکنې وشي. په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو ټولنیزو او تخنیکي مسایلو د همکارۍ په تړاو 9مه ناسته جوړه شي. په دغه ناسته کې به پر 2 اړخیزو همکاریو بحث وشي او ټاکل شوې تاجکستان د افغان محصلینو لپاره راتلونکی کال 50 تحصیلي بورسونه زیات کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې برخه کې د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. رباني په تاجکستان کې د جاپان او مرکزي اسیا دیالوګ 9مه ناسته کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره کتلي دي. رباني به راتلونکي عیسوي میاشت کې د سیکا مشرانو په ناسته کې هم برخه واخلي چې د تاجکستان په دوشنبې ښار کې جوړیږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو لپاره خوشبختي غواړي او د افغانستان ثبات د سیمې ثبات ګڼي. پر دې سربیره دواړو خواو د کاسازر پروژې د راغوان برېښنا بند دویم فاز د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله د امنیتي همکاریو او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو پر سر خبرې کړې دي. د کابل پولیس عمومي نظم د ښه والي په موخه بې اسناده موټرسایکلونه راټولوي. د کابل پولیس وایي بې اسناده او بې پلیټه موټرسایکلونه ښاریانو ته سرخوږی جوړ کړی او دوی به ډېر ژر د دغو موټرسایکلونو په راټولولو کار پیل کړي. کابل ښاریان وایي د بې اسناده موټرسایکلونو ټولول به د جرایمو مخنیوي کې مرسته وکړي. د کابل ښار میوند جاده چیرته چې د جمعې په ورځ د موټر سایکلونو د پیر او پلور ورځ وي
دلته هر جمعه هم دا حال وي. دلته ډیر بې اسناد او بې پلیټه موټرسایکلونه لاس په لاس کیږي چې د ښاریانو په خبره له نورو ولایتونو راوړل کیږي. کابل ښاریان وایي په ښار کې غلاوې، هدفي وژنې او نورې جنایي پیښې موټرسایکل سپاره کوي او حکومت پر وړاندې چپ پاتې دی. سمه مال نشته، موټرسایکلونه سمه نه پیدا کیږي ځکه اکثریت بې پلیټ دي، اکثریت د غلا موټرسایکلونه دي، د بل ولایتونه دلته راوړي خرڅوي. غله په موټرسایکل باندې سپاري او د خلکو څخه موبایلې تښتوي. همداسې نورې ناروا کارونه کوي. نو دا د دولت مسؤلیت ده چې باید دغه خلکو مخنیوی ونیسي، ځکه په دې خو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دولت د دې مسؤل ده چې په د خلکو د جامع امنیت ونیسي. ضرور به ضرور که بی اسناد موتورسیکل‌ها موتورهای بی اسناد هرچی عاجل جمع شود و هرچی عاجل از دولت ما تقاضا میکنیم که این جلوگیری دوزی را به دو قسم بگیرن. د کابل امنیه قمنداني هم د موټرسایکلو سپارو لخوا د بې نظمۍ خبره مني، خو وایي چې امنیه قمنداني په پلان کې لري چې راتلونکو اونیو کې به د بې اسنادو موټرسایکلو راټولولو پروګرام پیل کړي. رهبری فرماندهی پلیس کابل و بخصوص مدیریت ترافیک کابل به قسمت خیلی جدی هستند. امر صادر شده که تمام موتورسایکل‌هایی که فاقد اسناد هستند باید جمع‌آوری شوند در چک پوینت های پلیس کابل و همچنان در گزمه‌های سیاره که ترافیک کابل دارند. این موتورسایکل‌ها استارت میشن و اگر اسناد نداشته باشند جمع‌آوری میشن و به شرک پلیس انتقال داده میشن. د کابل په ګډون پندور ولایتونو کې هم پر موټرسایکل سپاره کسان په هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمي مسایلو تورم پیژندل شوي دي. اوس چې د کابل پولیس د بې پلیټو او بې اسنادو موټرسایکلونو راټولولو ته تابیا نیولې ده، تمه ده چې په عملي کېدو به یې د ورځنۍ جرمي پیښو ګراف هم راټیټ شي. طالبانو د پینټاګون هغه راپور رد کړ چې له امریکا یې د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزارت ویلي د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ چې په لیدنو کې کوم لګښت شوی هغه نه ورکوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پینټاګون په غبرګون کې ویلي دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. مجاهد وایي دوی له امریکا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او نه هم دا ډول راپور له دوی سره شریک شوی دی. له دې سره کابل کې د امریکا سفیر باور ښودلی چې له طالبانو سره په خبرو کې زیات پرمختګ نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي ډېر ژر به له امریکا سره اووم پړاو خبرې پیل شي. شنونکي د ضد او نقیض خبرې د سولې په تاوان او له دې پروسې سره د سیاسي چلن په معنا بولي. سره له دې چې طالبانو سره د امریکا شپږ پړاوه خبرې پرته له کومې هوکړې پای ته رسېدلي، پینټاګون وایي د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ چې په لیدنو کې کوم لګښت شوی هغه نه ورکوي. له پینټاګون څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي هغوی د افغانستان د سولې د پروسې په جریان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ملاقاتونو لپاره د لوجستیکي مرستو غوښتنه کړې وه چې په اوربند کې د برخه اخیستنې فکر کاوه. اوس دا غوښتنه د کانګرس له لوري رد شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان د 2013 کال له اوربند نه وروسته له پینټاګون نه غوښتنه کړې وه چې د افغان حکومت او طالبانو د ملاقاتونو لګښت ورکړي چې د سولې لپاره د ځایي اوربند په عملي کولو کار کوي. پینټاګون د کانګرس نه غوښتي و چې د 2020 کال په بودیجه کې دې ورته دغه پیسې برابرې کړي. خو د طالبانو ویان د پینټاګون په غبرګون کې وایي دا د دوی د بدنامولو یوه هڅه ده او له امریکا یې د پیسو کومه غوښتنه نه ده کړې او نه هم دا ډول راپور دوی سره شریک شوی. نه دا خبره بالکل افواهات یا زموږ د بدنامۍ لپاره هڅه ده. نه موږ له دوی نه پیسې وغوښتې دي، نه ضرورت ورته لرو او نه هم تمه شته ورنه. دا راپور هم دوی چې خپور کړی موږ په جریان کې نه یو او نه یې منو. له دې سره جوخت بیا په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ نه دی شوی. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان طالبانو ته له نږدې رسنیو سره په مرکه کې ویلي ډېر ژر به اووم پړاو خبرې پیل شي او امریکا سره په ځینو مواردو کې پرمختګ کړی. د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی او باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د نورو هیوادونو خلاف د افغانستان نه کارېدلو مسله کې پرمختګ شته، خو لا هم د افغانانو د غوښتنو اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په برخو کې پرمختګ نشته. په راتلونکي غونډه کې چې اووم پړاو د دې خبرو ده، زه امید لرم هغه پاتې ټکي چې لا اوسه پورې حل سوي نه دي په هغو باندې بحث وسي او هغه نهایي سي تر څو د دې موافقې ته زمینه برابره کړي چې موږ یوه نهایي موافقه ولرو. باور کیږي چې امریکا او طالبان غواړي په دې سره د مذاکراتو په میز یو پر بل د فشارونو له لارې غوښتنې ومني، خو دا ډول ضد او نقیض سیاستونه نشي کولی دا پروسه له خنډ سره مخ کړي.
او معمولا دغه ډول څرګندونې یا د تشویشونو اظهار چې دی د مذاکرات وروسته کولی سي هغه سرعت یې د سوال لاندې راوستلی شي ولې پروسه د سوال لاندې نشي راوستلی. هاخوا د سولې عالي شورا د دارالنشا مشر عمر داورزي له هندي چارواکو سره په افغان سولې غږېدلی. هند ویلي د افغان حکومت په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ کوي. دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړي او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. افغان حکومت کار کوي چې له دې لارې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي او په دې سره د سولې لپاره بستر برابر شي. ښه راغلاست. نن بحث کې د یو شمېر ګوندونو پر هغې غوښتنې باندې غږېږو چې لومړیتوب د سولې ته ورکړل شي او له هغې وروسته د بیا ټاکنو ته زمینه سازي وشي او ټاکنې د ترسره شي. بحث کې مو بلنه ورکړې ده سیاسي شنونکی محترم رفیع الله زیار ته. زیار صاحب ستړی مه شي، وخت بخیر. مننه. زیار صاحب پیل به له دې څخه وکړو چې فکر کوئ د ګوندونو دغه غوښتنه څومره پر ځای د اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده چې لومړیتوب د سولې ته ورکړل شي او د سولې لپاره د کار وشي، له هغې وروسته د بیا ولسمشریزو ټاکنو ته لاړ شو؟ موږ نه پوهیږو چې دوی څه ډول ضد او نقیض اعتراضونه دوی کوي. یو ځل وایي چې د ولسمشر غني د واک موده چې ده دغه پخپله غیر قانوني ده او دلته بیا وایي چې نه یو وارې د ټاکنې د وځنډېږي او سولې ته د لاړ شو، له هغې نه وروسته د بیا ټاکنې وشي. سوله که څه هم د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري، سوله د هر افغان غوښتنه ده او افغانان باید د سولې لپاره کار وکړي. خو اوس مذاکرات چې له طالبانو سره روان دي، خصوصا د خلیلزاد، تر هغو پورې هېڅ معلومات نه کیږي چې مثلا موږ سوله کولی شو که نه شو کولی. ځکه دوه موارد دي چې خلیلزاد او طالبان یې په مذاکراتو کې بحث کوي او تر اوسه پورې دا مسله ګونګه پاتې ده او د سولې لپاره هېڅ نشته. نو موږ څنګه کولی شو چې د سولې مسله ګونګه پرته ده، موږ نتیجې ته نه یو رسېدلي، موږ نورو پړاوونه لا په مخکې لرو. خو کله چې زمینه سازي نه ده شوې د سولې لپاره بستر آماده نه دی، ولې بیا غوښتنه کیږي؟ موږ څه کیدلی شي د دغو ګوندونو له دې څخه چې ټاکنې د وروسته وشي لومړیتوب د سولې ته ورکړل شي کله چې زمینه مساعده نه ده ممکنه ده؟ دا امکان نه لري ځکه چې اوس موږ پوهیږو چې مثلا تر اوسه پورې د افغانانو سره طالبانو خبرې نه دي کړي. دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خپلمنځي خبرې دي چې هم امریکا غواړي چې خپل منافع خوندي کړي او هم طالبان غواړي چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، افغانستان ترک کړي. تر اوسه پورې که موږ دې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې له طالبانو سره موږ خبرې وکړو، د سولې اړخ معلوم شي، لوری معلوم شي، مذاکرات معلوم شي، نو څنګه ټاکنې ځنډوو؟ که ټاکنې وځنډېږي دلته پخپله د ولسمشر غني هغه په واک باندې پاتې کېدل هغه نورې ستونزې زیږوي ځکه موږ دلته داسې بدیل نه لرو چې غني د لرې شي او یو وارې بیا د غیر قانوني او بل څوک راشي هغه د حکومت سرپرستي وکړي. اوس اندېښنه هم دا ده چې ځینې د موقت حکومت غوښتونکي دي، ځینې دا وایي چې ټاکنې د مخته وشي او سوله د وروسته راشي، ځینې بیا برعکس غوښتنه لري. فکر کوئ چې آیا رښتیا هم دغه اندېښنې هم موجودې دي چې په لوی لاس باندې یو شمېر کړۍ غواړي چې د ټاکنو مخنیوی وکړي یا په وړاندې دغه تاریخ ځنډ وغورځوي یا هغه ستونزې رامنځته کړي؟ فکر کوئ رښتیا هم دغسې یو څه لیدل کېږي چې د ټاکنو لپاره د اراده موجوده نه وي؟ که موږ د ولسمشر غني واک غځولو ته وګورو، دلته قانوني مسله حل شوې ده چې هغه د سترې محکمې لخوا د قانون تفسیر دی. هغې په واضح ډول ویل دي چې تر څو پورې چې نورې ټاکنې ترسره کیږي د اشرف غني واک غځېدل کومه ستونزه نه لري. دی کولی شي ځینې همدغه د سترې محکمې پرېکړه هم نه مني. دا خو یو لوی قضایي ارګان دی او د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت له دوی سره دی. نو که نه مني نو هغه نه منل خو بیا د دوی ځان ته هغه د دوی خو داسې دلایل وړاندې کولی نه شي چې دغه قضایي ارګان چې دی دغه تر سوال لاندې راولي ځکه موږ بله مرجع نه لرو د اساسي قانون د تفسیر لپاره. همدې حکم صادر کړی دی، قانون یې تفسیر کړی دی او حکم یې ورکړی دی چې ولسمشر غني تر څو پورې چې انتخابات شوي نه وي تر هغو پورې دی کولی شي چې واک مخکې یوسي. دا مسله حل شوې ده. او که په سیاسي ګوندونه نه غواړي چې مثلا سوله دې راشي، اول د سولې مذاکرات ته مخکې لاړ شي او تر هغو د ټاکنې نه کیږي، دلته نورو ستونزو ته هم لاره برابرول دي چې ورته برابریږي. په دې باندې چې موږ اول باید ټاکنې وکړو تر څو پورې زموږ راتلونکی سرنوشت معلوم شي، هغې نه وروسته د سولې مذاکرات مخکې یوسو ځکه تر اوسه پورې د سولې مذاکرات ګونګ دي.
تر اوسه پورې د سولې معلومات نشته چې آیا د سوله کیږي او که نه کیږي. تاسو فکر وکړئ چې په خپله زلمی خلیلزاد هم له دغه مذاکراتو نه ناراضه دی. د په یوه ټویټ کې ویلي و چې دغه سولې مذاکرات باید ګړندي شي له طالبانو سره. له بله طرفه پرون یې بیا ویلي و ناوخته چې افغانان د ټاکنو ته خپل چمتوالی ونیسي. د دې نه هدف دا دی چې مثلا د سولې معلومات تر اوسه نه کیږي، مذاکرات تر اوسه ناکام روان دي. تر اوسه فکر کوئ د سولې په پرتله ټاکنو ته مزل لنډ دی؟ آیا اوسنۍ کومې ستونزې چې خپله د ټاکنو کمیسیون هغه ضعف د مدیریت ته کتل کیږي چې ګڼ نیوکې هم په دې برخه کې موجودې دي او هغه اندېښنې چې د ټاکنو په تړاو باندې شته دی چې امنیتي ستونزې د ډېری نورو ستونزې هم دي، آیا ممکنه ده چې رښتیا هم ټاکنې د ترسره شي امکانات لیدل کیږي اوسنیو شرایطو کې؟ امنیتي ستونزو ته که وګورو موږ 18 کاله کیږي چې د ټاکنې ترسره کوو، خو په همدغه امنیتي ستونزو کې موږ ترسره کړي دي. موږ په خپلو ځواکونو باندې، په خپل ملي پوځ باندې، امنیت او پولیسو باندې باور لرو. د دې امنیت دوی کنټرولولی شي او خلک په انتخاباتو کې ګډون کولی شي. دا د یو مسله ده. له بله طرفه د ټاکنو کمیسیون چې دی په هغه کې تغییر و تبدیل راغلی دی، نو هغه د دوی په کار او ظرفیت پورې اړه لري چې دوی څومره مخکې تللی شي او تر څو پورې چې د ټاکنو نیټه رارسېږي دوی څومره چمتوالی نیولی شي. هغه د دوی په مدیریت پورې تړاو لري. نو که چیرې حکومت وغواړي چې په خپل وخت باندې ټاکنې وکړي، نو د دې زمینه برابرولی شي د ټاکنو کمیسیون ته چې انتخابات په خپل وخت باندې ترسره کړي. اوس آیا ممکنه ده چې د ټاکنو کمیسیون او یا هم هغه ارګانونه چې په کور دننه دلته د سولې لپاره کار کوي چې د سولې عالي شورا دی، ډېری نور اوسني بنسټونه چې رامنځته شوي دي، بیا له بل اړخه په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې چې د سولې لپاره کومې هڅې روانې دي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سولې پروسه هم یو ډول ګونګه پاتې شوې ده. آیا ممکنه ده چې کله خلیلزاد د ټاکنو غوښتنه کوي په کور دننه بیا دوی د سولې غوښتنه کوي، ضد و نقیض څرګندونې دي، څومره په ټوله کې د افغانستان دغه وضعیت پیچلی کړی دی؟ وضعیت روغتیا هم ترینګلی دی، خلکو ته یې تشویشونه پیدا کړي دي. مثلا ټول په دې کې سرګردانه دي چې اوس حالت کومې خواته روان دی او په دې کې انتخاب هم داسې اسانه مسله نه ده، ځکه چې له یوې خوا که د زلمي خلیلزاد څرګندونو ته وګورو، یو ځل یې څرګندونې هیله بښونکې وي، دوهم ورته چې ګوري بیا مایوسه وي. نو دلته د مسله ګونګه روانه ده. پاتې شول انتخابات. کله چې انتخابات وشي، نوی حکومت رامنځته شي، هغه چې لکه د ګلبدین حکمتیار سره چې د سولې تړون لاسلیک کړل، هغه څه غوښتنې وي هغه حکومت ومنلې. همداسې له طالبانو سره هم کیدلی شي چې کوم شرایط دوی لري په هغه باندې بحث وشي، مذاکرات وشي، له هغې نه وروسته نتیجه لاسته راشي، په هغه باندې توافق وشي، کولی شي چې حکومت هغې ته رسیدګي وکړي، هغې ته ځواب ووایي. کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي دي چې هغسې پرمختګ چې امریکا غوښته او افغان حکومت غوښته د سولې په برخه کې نه دی شوی. لامل یې څه بولئ؟ آیا رښتیا هم اراده موجوده نه ده د طالبانو غوښتنې چې دي هغه درنې غوښتنې دي چې افغان حکومت او نړیوالو ته د منلو وړ نه دي، یا بله کومه ستونزه ده چې دغه پروسه یې داسې پیچلې کړې ده چې حتی له ټاکنو مخکې یا سوله او یا هم له سولې مخکې ټاکنې دې باید وشي؟ انتخاباتو مسله فکر نه کوم چې په دې کې مطرح شوي وي چې مثلا په مذاکراتو کې د انتخاباتو مسله خنډ وي، خو زه چې څومره فکر کوم یا مثلا د خلکو ته تشویشونه پیدا شوي دي، طالبان تر هغه ځایه خپلواک دي چې دوی ته د مذاکراتو هغه حد ټاکلی شوی دی چې تر دې مخکې لاړ شي، له دې نه مخکې مه ځئ. یوه دغه ستونزه موجوده ده. له بلې خوا امریکا تضمین غواړي له طالبانو نه چې هم به په سیمه کې ګټې خوندي وي او هم به د دوی ګټو ته ګواښ نه وي. نو په دې باندې په خپله طالبان ښه پوهېږي چې څه ډول کولی شي دوی امریکا ته ډاډ ورکړي او څه ډول تضمین ورکړي چې د امریکا ګټې خوندي وساتي په سیمه کې. ځینې داسې مسایل دي چې مثلا د اوربند مسله ده چې طالبان 6 میاشتې منلو ته غاړه ایښې ده او امریکا یې اوږدمهاله اوربند غواړي وبخئ، چې دا په خپله دلته یوه بله ستونزه ده چې دغه مذاکرات یې ګونګ کړي دي، او بل د امریکایي ځواکونو د مهالویش په ټاکلو باندې مشکل موجود دي چې امریکایان اوږدمهاله مهالویش غواړي او طالبان ورته وایي چې نه په لنډه موده کې به له افغانستان څخه وځي. دغه څو موارد دي چې په دې باندې تر اوسه پورې دغه خبرې دومره غځېدلې دي او نه دي سره پې جوړ شوي. نو چې دا مسایل دومره غځېدلې وي، نور اړخونه خو لا ډېر پاتې دي پیچلي اړخونه چې هغه په د افغانستان کې د نورو هیوادونو ګټې هم دي، هغې ته هم باید
د خوندیتوب یوه لار وکتل شي. که لار ورته ونه کتل شي فکر نه کوم چې دغه مذاکرات په کور د سولې او ټاکنو په تړاو باندې نظرونه څه اخیستي ثابت نه دي د امریکا په اداره کې او یا هم د ښاغلي خلیلزاد یا د امریکا د ولسمشر ټرمپ دریځ هم ثابت نه دی. کله دوی لومړیتوب سولې ته ورکوي او کله هم بیا ټاکنو ته لومړیتوب ورکوي چې باید زمینه سازي ورته وشي. فکر کوئ چې آیا رښتیا هم د امریکا په اداره کې د افغانستان د سولې او روان وضعیت په تړاو څومره یو واحد دریځ موجود دی دا چې یا د ټاکنې لومړی وشي یا د سولې ته زمینه برابره شي؟ ولې هغه ثابت دریځ چې باید د امریکا په اداره کې د افغانستان د وضعیت په تړاو موجود وي موجود نه دی؟ دا تزلزل ځکه هلته رامنځته کیږي چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات یو ځل هیله بخونکي، دوم ورته بیا ناامیدي پکې رامنځته کیږي چې هغه ناامیدي د امریکا ده. نو په دې وروستیو شپږم پړاو مذاکراتو کې چې 9 ورځې وخت یې ونیوه، زلمی خلیلزاد یو ډول ناامیده ولې د مذاکراتو څخه. نو هغې نه راوروسته اوس په دې باندې دوی بیا تمرکز کړی دی چې مثلا د افغانستان باید خپلو هغه انتخاباتو ترسره کولو ته آمادګي ولري او انتخابات ترسره کړي. لامل یې څه ولې بې پیلې دغه به شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې؟ ځکه له پیلې چې کله دغه پروسه شروع شوله له هماغه اول پړاو نه تر شپږم پورې ډېره هیلهمندي موجوده وه. حتی په کور دننه ټولو ویل چې شاید یوه پایله ورکړي، طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. ولې بې پایلې او ناڅرګندې پایلې لري دغه ناستې؟ ما مخکې مې اشاره وکړه چې په طالبان چې دی د امریکایانو زر وتل افغانستان څخه غواړي او امریکا یې نه ورسره مني تر څو پورې چې طالبانو ورته تضمین نه وي ورکړی چې د امریکا ګټو ته نور ګواښ نه دی موجود. او وسلوال طالبان چې دي هغه دا تضمین نشي ورکولی چې په سیمه کې به د امریکا ګټو ته دوی ګواښ نه وي او یا هغه څوک چې مثلا دوی ته ګواښ پېښوي هغو مخنیوی به کوي. ځکه چې طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان اکثره سیمې په کنټرول کې نه دي، یوازې هغه منطقي دي چې مثلا دوی هلته فعالیت لري چې هغه کمه ساحه ده. نو په دغه مسایلو کې دوی نتیجې ته نه دي رسېدلي. کیدای شي دغه مذاکرات نور هم وغځېږي او له خنډونو سره مخامخ شي. فکر کوئ په کور دننه څنګه د سولې لپاره زمینه سازي کولی شو؟ څنګه هغه څه سوله غوښتلی شو یا راوستلی شو چې د ولس په ګټه هم یو د سیمې هیوادونو یا نړیوالو ته هم د افغانستان له خاورې تشویش ونه اوسیږي؟ آیا رښتیا هم اوس زمینه مساعده ده افغان حکومت هغه مسؤلیت چې باید د سولې په برخه کې ادا کړی وی په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې چې باید ادا شوی وی تر اوسه پورې دغه مسؤلیت سرته رسېدلی؟ افغان حکومت خو که فکر دی وي په تیرو 4 کلونو کې ډېرې هلې ځلې وکړې په دې برخه کې چې هڅه یې دا وه چې حکمتیار د سولې پروسې سره یو ځای کړي او افغانستان ته یې راولي. که د دوی د سولې کولو نیت دلته موجود نه وای نو بیا حکمتیار سره هم سوله ناممکنه او مشکله وه. له بله طرفه تاسو وګورئ چې لویه جرګه راوغوښتل شوه چې حکومت ته مشوره ورکړي، وسلوالو طالبانو ته په کابل کې او د نورو هیوادونو کې د دفتر پرانیستلو وړاندیز وشو او د دوی د خوندیتوب ډاډ ورکړل شو. د دې ترڅنګ د نړۍ علماو د افغانستان جګړه یوه فتنه یاده کړه. نو دا ټول هغه مسایل دي، هغه هڅې دي چې افغان حکومت کړي دي او فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې څه پاتې وي چې په هغه کې د افغان حکومت تر سوال لاندې راشي. خو له دې ټولو سره بیا هم جګړه چې په کوم شدت کې ده په هماغه شدت سره روانه ده. دلته جګړه ځکه په شدت سره روانه ده چې له یوې خوا طالبان داسې فکر کوي چې د سولې مذاکراتو وړاندیزونه چې موږ ته دومره ډېر شول کیدای شي دوی په دې برخه کې بریالي وي او افغان حکومت ته ناټو ته او امریکا ته یې په سیمه کې ماته ورکړې وي او دوی مجبور کړي وي چې موږ سره کینی. خو اصلا خبره دا نه ده، خبره دا ده چې نور دغه پروژه باید پای ته ورسیږي. امریکا باید خپلو نورو مسایلو ته په سیمه کې ځان وزګار کړي، خپل نور مسایل مخکې یوسي. دغه مسایل دي. نو طالبانو ځکه د یا نورو ډلو یا د دوی تر شا مثلا نور استخباراتي کړۍ چې دي جګړې ته په دې خاطر شدت ورکړی دی چې که د سولې مذاکرات بریالي کیږي نو باید دوی ډېر امتیازات ترلاسه کړي په دغه مذاکراتو کې. په ټوله کې د سولې لپاره څه کول پکار دي چې دغه پروسه د افغان حکومت لاس ته ولویږي؟ او لکه څنګه چې ویل کیږي که افغان حکومت ډیره تکیه پر امریکا او یا په سیمه ییزه کچه باندې په سوله باندې وکړي نو شاید پایله ونه لري. ولې که طالبان افغان حکومت سره کینی هغه پایلې به لاسته راوړي چې امریکا سره ناست هغه پایلې دوی لاسته نه راوړي. ممکنه ده چې افغان حکومت دغه بهیر په لاس کې واخلي یا زمینه ورته اوس مساعده ده طالبان به حاضر شي؟ لومړی چې د امریکا خپل ګټې دلته خوندي کوي، په هغې باندې باید امریکا خپله کار وکړي. نو هغه ګټې دا دي چې په سیمه کې باید دوی حضور ولري او که حضور لري هغه باید په کوم ډول باندې وي، نظامي وي، همداسې ډیپلوماتیک وي یا په نورو ساحاتو کې وي.
اول دوی خپلې ګټې خوندي کوي، له هغې نه وروسته چې کله خبره د افغانانو لاس ته رسیږي نو لومړی باید افغان ولسمشر او هغه مخالف سیاسیون چې یوازې د چوکۍ او قدرت تږي دي د هغې تنده پرېږدي، ټول سره په یوه خوله شي، تر څو پورې دننه په هیواد کې د سولې په راوستو لپاره یوه اجماع رامنځته شي او هغه خنډونه چې دننه په نظام کې موجود دي هغه له منځه لاړ شي. هغه خنډونه چې سیاسیون پکې خپلې یو شمېر سیاسیون پکې خپلې عقدې پالي هغه له منځه لاړ شي، دوی ګډ تفاهم ته سره ورسیږي. نو بیا موږ کولی شو چې په ډېر اسانۍ سره هم پر امریکا فشار راوړو، هم په نورو هیوادو فشار راوړو او هم طالبان دې ته قانع کړو چې له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کینی او دغه مذاکرات بین الافغاني شي. ډیری وخت پر هغو سیاسیونو هم نیوکې وي چې همیشه د سولې لپاره چغې وهي، ولې کله چې د سولې د پروسې بهیر راشي چې افغان حکومت باید د سولې په پروسه کې دخیل شي بیا دوی مخالفت کوي یا وایي چې ټاکنې دې مخته ترسره شي. فکر کوئ چې په کور دننه ویشلې نظرونه څومره بایستې شوي دي چې دغه پروسه له خنډو ځان سره مخامخ کړي یا یوه واحده اراده شتون ونه لري په دې برخه کې؟ دلته موږ په یوه برخه کې زیات توان په دې کړی دی چې مثلا یو شمېر افغان سیاسیون لاړل په مسکو کې له طالبانو سره ناسته وکړه. موږ نه وایو چې دا ناسته دې نه وایي شوې یا ولې وشوه، موږ داسې وایو چې دغه ناسته د افغان حکومت سره په تفاهم باندې شوې وای او هغو غوښتنو نه او ګټو نه دفاع شوې وای چې هغه د افغان دولت او ملت ګډې غوښتنې دي، چې په دې کې هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان په راتلونکي باندې ژور اغیز لري او تاثیرات ورباندې لري. خو متاسفانه چې نه یوازې هلته دوی هغه خپل حیثیت ولیدو چې موږ څومره یو د طالبانو د مذاکراتي ټیم پر وړاندې، بلکې د افغانستان حیثیت ته هم یو لړ صدمه ورسوله، ځکه چې هغلته که دوی سره کېناستل او که خبرې سره وکړې نتیجه یې هیڅ ده. نو د دې لپاره بیا هڅه کېده چې په دوحه کې دغه خلک بیرته ورسره لاړ شي ورسره کینی، خو بالاخره دوی داسې یو کار وکړ چې غني په دوی باندې فشار وړل تر څو پورې دغه مذاکرات د دولت په چوکاټ کې باید لاړ شي، خو هغه کسان چې لګي هغه باید دولتي نه وي یا مدني ټولنې، سیاسیون، عالمان او نور هغه اشخاص چې دلته په ټولنه کې نفوذ لري هغه باید لاړ شي هلته مذاکرات وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه لیست چې کله ترتیب شو د دوحې هغه حکومت یا مثلا نورو هغو اړخونو د دې مخالفت وکړه او هغه ناسته یې لغوه کړه، ځکه چې پوهېدل چې اوس په دغې 250 کسیز ټیم کې او د دوی هغه مذاکرات غوښتنې کیدی شي دومره اغېز په دوی باندې ونه لري، کیدی شي دغه 250 کسیز ټیم پر طالبانو ژور اغېز پرې باسي. نو دلته دننه په افغانستان کې په خصوصا په حکومت کې او په سیاسیونو کې هغه اشخاص که په رښتیا غواړي چې د افغانانو وینه تویونه بند شي، که په رښتیا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، له جنګه راووځي، د پردیو توطیو څخه راووځي، د پردیو استخباراتو لاسونه له دغه ځای څخه وخیږي، نو دوی باید په یوه خوله شي او په واحد دریځ باندې باید د سولې د مذاکراتو پر وړاندې خپل هغه غوښتنې او بحثونه په جرأت سره بحث کړي چې د افغانانو غوښتنه ده او د افغانستان منافع خوندي کوي. اوس افغان ولس تر هر څه د افغان حکومت څخه دا غواړي چې طالبان باید حاضر کړي د سولې روانو مذاکراتو ته تر څو د افغان حکومت سره کینی او دغه خبرې پر مخ یوسي، ولې طالبانو بار بار دغه رد کړي چې د افغان حکومت له کوم ادرس سره نه کینی او نه غواړي چې خبرې وکړي. فکر کوئ چې څه دي طالبان حاضرولی شي، کوم اړخ دی چې طالبان حاضر کړي افغان حکومت سره به خبرو ته کینی، یا لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه باید امتیاز ورته ومنل شي تر څو دوی راشي خبرو ته کینی؟ موږ ټولو طالبانو ته هم په یو نظر باندې نه ګورو، په دوی کې هم داسې ډېرې څېرې شته، ډېر اشخاص ته چې په افغانستان کې نور جنګ نه غواړي خو وسې نه رسیږي، وسې په دې باندې نه رسیږي چې دوی ارغمل دي، وسې په دې باندې نه رسیږي چې دوی ته ګواښ دی، د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. نو ډېر داسې کسان پکې شته چې په افغانستان کې د جګړې سره دوی مخالفت کوي خو په ښکاره مخالفت نشي کولی. کیدای شي په افغان جګړه کې د طالبانو دریځ دومره سخت نه وي لکه څومره چې د دوی تر شا هغه حمایوي ځواک چې دی د هغوی غوښتنې وي. طالبان که خپلواک وای یا مثلا د مسایل د دوی په لاس کې وای نو کیدای شوی چې دغه مذاکرات دومره نه ځنډېدلي وای او نه د جګړه دومره اوږده شوې وای. که چیرته طالبان د سولې میز ته راشي د افغان حکومت سره خبرې وکړي، زه په دې باندې باوري یم چې هیڅ امریکایي ته د دې بهانه نه پاتې کېږي چې په افغانستان کې پاتې شي.
هیڅ هغه خارجي ته د دې بهانه نه پاتې کیږي چې دلته راشي لا د خلکو په کورو کې عملیات وکړي، لا زموږ ماشومان ووژني، لا زموږ خویندې ووژني، زموږ سپینګیري او بډاګان او بېګناه انسانان ووژني. د دې زمینه هیڅ نه برابریږي. خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې څومره د دوی هغه خپل استدلال او منطق څخه کار اخلي، څومره د حالات دوی ارزولی شي، تر څو پورې د طالبانو دغه بهانې ته د پای ټکی کیږدي او افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. مننه زیار صاحب دا چې خپرونې ته راغلي خیر اوسي. تشکر. مننه. د ماکلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو. راغلاست خبرونو دوام ته. د ویسټ انډیز لوبډال مشر جیسن هولډر په یوه مرکه کې ویلي راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان ماتول هدف وي. تیر کال د نړیوال جام غوروي سیالیو کې افغانستان 2 ځله ویسټ انډیز مات کړ او تر اوسه په خپل منځي لوبو کې افغانستان 3 او ویسټ انډیز یوه سیالۍ ګټلې. نړیوال جام 12 ورځې وروسته د انګلستان او ویلز په کوربتوب کیږي. افغانستان سبا له آیرلند سره لومړۍ او د سې شنبې په ورځ دویمه سیالۍ لري. د زابل د سقوط لپاره طالبانو حشر کړی دی. د زابل والي وایي له غزني او روزګان سلګونه وسلوال راټول شوي څو زابل سقوط کړي. زابل کې لویه او جدي اندېښنه بیا دا ده چې د امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته چې دغې چارې سرتېرو مرجوبله زیاته کړې او جګړه یې پراخه کړې ده. په تازه جګړو کې چې تیرو 2 ورځو کې د شملزو او شنکۍ ولسوالۍ کې سوي، طالب وسلوال توانېدلي چې د شملزو ولسوالۍ مرکز او د شنکۍ ولسوالۍ اړوند سیوري سیمه کې د پولیسو یو لوی مرکز د څو ساعتونو لپاره تر خپل واک لاندې راولي. دغه سیمې چې بیرته د امنیتي ځواکونو تر سختې جګړې وروسته د افغان حکومت په کنټرول کې سوې، د زابل د امنیت قومندانۍ اړوند د عملیاتي کنډک قومندان او د شملزو ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په ګډون 40 سرتیري وژل سوي او 18 نور ټپیان سوي دي. د زابل د ولایتي شورا مشر د دغې جګړې د اوږدېدو او سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب د چارواکو ترمنځ نه همغږي او پولیسو ته پر وخت د ملي اردو د مرستې نه رسېدل ګڼي. تېر ماښام د سوري منطقه چې هغه یو غیر رسمي ولسوالي ده، هلته طالبانو حمله کړې وه. د سوري ولسوالي تعمیر یې نیولی و. له دې خوا څخه کومکي ځواکونه روان وو چې هغه هم د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د شورا رئیس همدا ډول پر مرکزی حکومت تور پورې کوي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې په ولسوالیو کې د محاصره سرتیرو لپاره د مرستې غوښتنه نه ده منلې. خو د زابل والي رحمت الله یارمل بیا د دغه ولایت د چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ خبره ردوي او وایي په ولایتي کچه د مسؤلینو ترمنځ همغږي موجوده او طالبانو هیڅ سیمه تر اوسه نه ده نیولې. ښاغلی یارمل وایي د زابل ترڅنګ له روزګان او غزني څخه سلګونه طالب وسلوال دغه ولایت ته راغلي تر څو ځینې ولسوالۍ سقوط کړي، خو په وینا یې چې وسلوال د افغان سرتیرو په سخت مقاومت سره پر شا تنبول سوي دي. جریان کې په دې وروستیو څو وختونو کې د ځینو همسایه ولایتونو څخه هم ځینو طالبانو زابل ته د اشر په ډول سره راغلي دي. دلته هغه تخریبي فعالیتونه ترسره کوي، کوښښ کوي چې پر ځینو پوستو باندې حملې وکړي او ځینې ولسوالۍ سقوط کړی شي. خو تر دا وخته پورې الحمدلله دوی په خپلو شمو پلانو کې نه دي توانېدلي، نه دي بریالي سوي. هاخوا طالبانو هم د یوه پیغام په خپرولو سره ادعا کړې چې د دغه ولایت د سیوري نارسمي ولسوالۍ چې اوس د شنکۍ ولسوالۍ اړوند سیمه ده په بشپړ ډول نیولې ده. د دغه ولایت چارواکو او د ولایتي شورا مسؤلینو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې له تیرو څه باندې 2 میاشتو په ترڅ کې تر 250 زیاتو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او د جګړو پر مهال یې زیاتې سیمې له لاسه ورکړي او که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي ممکن د فراه، کندوز او یا روزګان په برخلیک اخته سي. رازمل زمان، شمشاد رادیو ټلویزیون، زابل. کابل ښار کې د خوراکي توکو او میوو هیڅ ډول کمبود نشته. تازه میوې او سبزي تر بل هر وخت زیاتې دي، خو نرخونه یې هم د نورو وختونو په پرتله لوړ دي. پیرودونکي او پلورونکي پر یو بل بدګمانه دي چې ګنې عدالت نه کوي، خو هټیوال او پلورونکي وایي ګمرکونو کې د تعرفو په لوړېدو بیې لوړې شوي دي. ځینې خلک وایي چې دلته مالونه ګران خرڅېږي. نه، دا پورته خوا مثلا کوم ځای چې موږ راوړو د هغې ځای نه مال قیمته راځي، پوه شوې. نو همدغه دپاره دلته موږ هم ګران لږ خرڅوو چې موږ ته ګټه وکړي. نورو ملکونو کې
په روژه کې تخفیف راځي او نرخونه ارزانېږي، دلته په افغانستان کې یو په 2 چنده کېږي او خلک غریبانان دي، وسې نه رسېږي، هغه نه رسېږي. نو مونږ د دولت نه دغه خواهش ده چې دغه نرخونو د هغه بازخواست وشي، پوښتنه وشي او دا نرخونه راټیټ شي، په تجارانو باندې غږ وکړي. د کندهار نیمایي نفوس کار نه لري. دغه کسان د فقر کرښې لاندې ژوند کوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. مسؤلین وایي هڅه کوي د مسلکي زده کړو له لارې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. نه 50 کلن کلال نظر محمد هر سهار د خپلې زړې راډیو په لګولو سره د ستړیا یوه ډکه ورځ پیلوي. نظر محمد د کندهار شمالي څنډه حاجي عرب سیمه کې د خاورینو لوښو جوړولو د یوه کارځای مشر دی او د خپلې کورنۍ د غړو د ساتنې لپاره د ورځې 12 ساعته سخت کار کوي. د هغه په خبره کار یې ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې دولت ورته پام نه دی کړی. د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې زموږ سره دې کومک وکړي، چې موږ لاسونه تړاکې کړي دي، وروره په رزق نه یو ماړه، په کټو نه یو ماړه، وروره په کټغ نه یو ماړه، مسکینان یو، ګرده کلالان چې دي، ګر غریبان دي. دا سرمایه‌دار چې دا کار نه کوي، دا ګرد مسکینی کسب دی، د وطن د خدمت کسب دی. مګر کارګر چې موږ یو، موږ په اصلي کارګر یو، د لاس د صنایع کار دی. دا د نظر محمد غوندې ممکن سلګونه او زرګونه نور د پاخه عمر لرونکي او کمزوري کسان همدا مهال د خپل ژوند د بقا په موخه په سختو او کم عایدو لرونکو کارونو بوخت وي. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر وایي کندهار کې په کار د بوختو کسانو ترڅنګ شاوخوا 50 سلنه اوسېدونکي بېروزګاره دي. عبدالحمید مبارز وایي د بېروزګارۍ د کچې د کمولو لپاره یوازې د کسبونو د زده کړې پروګرام عملي کوي چې تیر کال یې په بېلابېلو کسبونو کې 3000 کسان روزلي دي. موږ خو عمومي دغه د سړک د غاړې د کسان چې روزمره کار غواړي دغه دپاره موږ پالیسي نه لرو. زموږ پالیسي دا چې موږ کسبونه خلکو ته حرفي ور زده کوو چې ښه په ساده ژبه ووایو. هغه په دې خاطر باندې چې موږ 6 کال تر 3000 اضافه کسبکاران فارغه کړي. افغان دولت ځینو عربي هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو خبره کړې، خو لا هم بېروزګاري هیواد کې له پراخېدونکو ستونزو څخه شمیرل کیږي او هره ورځ سلګونه اوزګار ځوانان د کار په لټه ایران، پاکستان، ترکیې، اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې کوي چې ډیری په لارو کې ان خپل ژوند له لاسه ورکوي. رسمل زمان، شمشاد رادیو ټلویزیون، کندهار. د وسلوالو غلو یوې ډلې د ګردیز پر ښاریانو خوب حرام کړی دی. د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکي وایي کار کې یوه ډله وسلوال غله له نظامي کالیو په ګټنې د شپې له لورې د خلکو کورونه لوټي او د ښار د نورو برخو ترڅنګ امنیه قمندانۍ تر څیرمه هم یو شمېر کورونه لوټل شوي دي. پکتیا امنیه قمندانۍ هم ګردیز ښار کې د یوې وسلوالې ډلې فعالیت مني چې ژر به ونیول شي. د پکتیا مرکز ګردیز پر اوسیدونکو د وسلوالو غلو یوې ډلې د شپې خوب حرام کړی او خلک کړ دي چې تر سهاره د خپلو کورونو څوکیداري وکړي. د ګردیز اوسیدونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې یوه وسلواله ډله له نظامي کالیو په ګټه اخیستنې د خلکو کورونه لوټي او د ښار د بېلابېلو برخو ترڅنګ یې امنیه قمندانۍ ته څیرمه هم یو شمېر کورونه لوټلي دي. د همدې امنیه قمندانۍ د دیوالونو ترڅنګ دغه څو ورځې او مسلسله همدغه وسلواله کومه ډله چې پیدا شوې ده چې غلاوې کوي او راهزن دي، کورونو ته وړي، د خلکو مالونه یې لوټ کړي. په لارو کوڅو کې توپنچې ورسره وي، بیا دوی د نظامي یونیفرم په تن وي، یغونه ګټه اخلي او غلاوې کوي. خلک د شپې له خوا پیرې کوي کوڅو کې، خلک حتمي یو کس بیدار وي تر سهاره پورې چې څوک رانه سي او غلا نه ونه کړي. پکتیا امنیه قمندانۍ هم ګردیز کې د یوې وسلوالې ډلې موجودیت مني، خو پر وړاندې د جدي اقداماتو د پیلېدو خبر ورکوي. امنیه قمندان مل پاسوال راز محمد مندوزی وایي چې د یوه پلان له مخې د نامسؤله وسلوالو نیولو، د تورو شیشو سپینولو کمپاین پیلوي او د شپې له لوري د موټرسایکل پر ګرځېدو هم بندیز لګول کیږي. امنیتي ځواکونو یو ګډ مشترک عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې تورو شیشو موټر همدارنګه د غیر مسؤلو وسلوالو سلاو ګرځول
او په موټرسایکلونو باندې ګشت ګزار ډېره ته به انشاءالله په دې نږدې ورځو کې د دې عملیات پیل کېږي او دغه ته به خاتمه ورکړي. د وسلوالو غلو د موجودیت ترڅنګ هره شپه د ښار د کمربند پر پوستو وسلوال بریدونه کوي او په ټولیز ډول د ګردیز اوسیدونکي له امنیتي ادارو غواړي چې د ډاډمن امنیت لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د بلخ مرکز مزارکار کې د څه باندې 15,000 ګډونوالو له لوري د سیرت النبي سیالۍ جوړه شوه. دغې سیالۍ ته د هیواد له 22 ولایتونو څه باندې 15,000 کسان ورغلي چې د هلکانو سربیره نجونو هم پکې ګډون کړی دی. د سیالۍ جوړولو اصلي موخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له سیرت، اخلاقو او د خلفای راشدین چال چلند سره د خلکو بلدتیا ښودل شوې ده. بیش از 5,000 جوان از 22 ولایت افغانستان امروز در البلاد بلخ حضور دارند که ندای از اینها ندای صلح و همگرایی و همدلی برای همه مردم افغانستان و برای همه بشریت است. و چیزی که هدف ایجاد مسابقه بوده امی است که بتونه رفتار سیره پیامبر و همچنین اصحاب کرام از روی جامعه تاثیر داشته باشه. ما فهمیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیست و نام خانمش چی وقت تولد شد. ما 499 سوال است که برای ما داد، ما حفظ کردیم برای 1 ماه. کونړ کې د دانګام ولسوالۍ خلک وایي ډېر وخت یې په جګړو کې تیر شو، خو اوس چې امن دی نو د بیا رغونې برخه کې ورته هیڅ کار نه کیږي. دوی وایي دانګام ته تللی سړک چې کلونه وړاندې په ټیټ کیفیت جوړ شوی و اوس د سیلابونو له امله خراب شوی دی. چارواکي وایي ځینو برخو کې کار شوی او په لا نورو برخو کې پلان لري. کلونه جګړو ځپلې دا سیمې اوس د امن په کلو بدلې شوي دي. پخوا دلته د حکومتي سرتیرو او حکومت ضد ډلو لسګونو کسانو سرونه بایللي. امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی او خلک عادي ژوند ته راګرځېدلي، خو ګیله دا لري چې سړکونه خام او ډېرو کلو ته خو ان پلونه هم نشته. زموږ دغه د بندو دغه پل دی او ډېر علاقې ته لکه خارت والا، سینټ والا، جابات والا، ډیراکیت والا دا خلک نه کلینیک تشریحات لري نه مکتبونو تشریحات لري. خلک وایي د ولسوالۍ په کچه دغه روغتون لري چې د لرو پرتو سیمو خلک ورته بیا آزاد لاسرسی نه لري. په دانګام کې یو کلینیک لرو، هغه هم د قومندانۍ او د ولسوالۍ او د لیسو د دیو په منځ کې د رورجانه هغه ځای نه چې زنانه راځي او دغلته رسیږي ډېر تکلیف دی. یو کلینیک لرو بل نه لرو. د ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي وروستیو کې په بېلابېلو برخو کې لږ ډېر کار شوی، لکه د مرکزي روغتون جوړول، د ځینو ښوونځیو سرپناه او د ولسوالۍ ودانۍ چې پخوا هیڅ نه وه. خو مني چې ولسونه اوس هم په بیا رغنیزو برخو کې ستونزو سره مخ دي. ډېر سربندونه دي، کپرۍ سړکونه دي، ځکه دانګام ته اوس پر چا کار نه وکړو، ناامني وه. اکثر درو ته سړکونه هم نشته، خلک پیدل مزلې کوي. دغه ټول نه موږ یو شاپي پلان جوړ کړی دی او دغه ولایت مقام ته سپارلی دی. د کونړ والي وایي دانګام ته ورغلی سړک منظور شوی او د رغولو چارې ژر پیلیدونکي دي. عبدالستار میرزکوال وایي اوس خلکو ته د غنمو مرستې هم په دې شرط ویشي چې خپلو سیمو کې سړکونه او ویالې جوړې کړي. دا اوس 200 ټنه غنم ما واستول دانګام ولسوالۍ ته او ولسوال او هلته اداره مکلفه ده چې د خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي، خپل ځایونه به جوړوي، خپل ویاله، خپل سربان، خپل سړک او خپل نور څه چې دوی ستونزې لري. او دویمه د دانګام د اسمار نه تر دانګام ولسوالۍ پورې دا سړک په اساسي توګه منظوري خلاصه ده او قرارداد تکمیل شوی ده. په نږدې څو ورځو کې به د هغه د جوړولو کار پیل کېږي. د دې ولسوالۍ خلک د کار په بدل کې له حکومته د مرستو ترلاسه کولو ته خوښ دي، خو ګڼي چې دا یې په اساسي توګه د ستونزو حل نشي کېدلی او چارواکي دې له ولس غولونې لاس واخلي. محمد زمان سهیل، شمشاد راډیو ټلویزیون، کونړ، دانګام ولسوالي. ننګرهار کې د روژې په رارسېدو د خوراکي توکو نرخونه 2 برابره لوړ شوي. جلال آباد ښاریان د نرخونو په کنټرول کې ځایي مسؤلین بې غوره او پاتې بولي. خلک نیوکه کوي چې هټیوالو په خپل سر د توکو نرخونه لوړ کړي او څوک یې د پوښتنې نشته. ولایتي چارواکي هم مني چې د روژې په رارسېدو د توکو نرخونه لوړ شوي، خو د کنټرول ژمنه یې کوي. جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي. خلک وایي د روژې په رسېدو سره هټیوالو په خپل سر د خوراکي توکو نرخونه لوړ ټاکلي او مسؤلین مخنیوی نه کوي. مخکې چې کوم نرخونه وو هغه په دې وخت کې اوس دوچنده شوي دي، ځکه اوس د غوښه د مخکې مثلا 1500 روپۍ کیلو وه، اوس 200 روپۍ کیلو ده.
نرخونه هر یو سړی خپل سپیټ لګوي و چې یاره یو په 2 باندې مزدوري وکړم مخکې ما نه دې چې زم خلکو نه دې والم رقم خو نشته دی خو ښاروالۍ دی دا پکار دي چې دا نرخنامې ورکړي. دلته بیا تر نورو توکو ډېر د غوښې قیمت د روژې رسېدو سره سم لوړ شوی. د غوښې پلورونکي هم مني چې نرخونه یې پورته کړي. عبدالجبار جلال آباد ښار کې د غوښې پلورنې هټۍ لري او د غوښې لوړې بیې پر لاملونو راسره غږېدلې. غوښه زموږ په وطن کې هېڅ مالداري نشته، نه په ولایاتو کې شته نه په اطرافونو کې مالداري ډېر قلت سره مخ ده. غوښه چې هر ملک خودکفا نه ده، هر ملک د بل ګاونډي ملک نه سره غواړي که غوښې که وړۍ که بلې خپل ضرورت رفع کوي. نو زموږ د وطن په څنګ دی کې چې مثال وړه چې دی او نور د خوراکي توکي غوښې ته موږ ډېر ضرورت لرو. نو کېدای شي چې موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې داسې امکانات برابر کړي د ګاونډیو ملکونو سره یا غوښه او یا ژوندي څاروي او یا حلاله غوښه دوی راوارد کړي تر څو په غوښې باندې تاثیر وغورځي او دا غوښه بېرته خپل عادي حالت ته راښکته شي. ولایت مقام وایي په ښار کې د نرخونو کنټرول په برخه کې لاس په کار شوي او هغوی به جرمه کېږي چې له ټاکلي نرخونو په لوړ قیمت توکي وپلوري. خو خلک وایي تر اوسه دې برخه کې د چارواکو د هڅو هېڅ رنګ نه لیدل کېږي. مرکز او ولسوالیو کې د ښاروالۍ له لورې نرخنامې جوړې شوي دي او د دوی له لورې سیارې ډلګۍ هم ګمارل شوي تر څو ټول هټیوال کنټرول کړي تر څو نرخونه مراعات شي. د دې ترڅنګ له سوداګرو سره هم خبرې اترې شوي دي چې دوی هم د روژې مبارکې میاشتې په درنښت باندې د نرخونو کنټرول وساتي. تر دې دمه خو چې موږ خپله وینو په سیمه کې تر دې دمه خو دوکاندارانو تر عمل په نه دی کړی دی. زموږ د ولایت د مقام څخه همدغه خیله ده باید چې هغوی راوځي په دې روژې کې دوی تعقیب کړي. د روژې پر رسېدو سره د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د نرخونو لوړوالي په اړه د عامو خلکو نیوکې زیاتې شوي او ټینګار شوی چې مسؤلین د ژر تر ژره په بازارونو کې نرخونه عادي حالت ته بوځي. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو ټلویزیون، ننګرهار. د نړۍ حالاتو ته راګرځو. مودي ډاډه دی چې راتلونکې ټاکنې به په غوڅ اکثریت وګټي. د هند لومړی وزیر ناریندرا مودي د روانو ټاکنو پایلو ته تر ټولو زیات خوشبین دی او وایي هغه به یو ځل بیا واک ته ورسیږي. اخوا اپوزیسیون نیوکه کوي چې د مودي ګوند ډېرې پیسې لري او د بیا ټاکلو لامل به یې رای نه بلکې شتمني وي. هند کې د پارلمان او لومړي وزیر پوست لپاره څونیزې رای اچونې پای ته رسیدو په حال کې دي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي ډاډه دی چې روانې ټاکنې به هم په غوڅ اکثریت سره وګټي. पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए. دا 5 کال چې په دې هیواد کې داسې خلکو واکمني ده چې غوڅ اکثریت رای ګټلې دي. زه ډاډه یم چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې هم غوڅ اکثریت رای وګټو. देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं. مودي په راتلونکي دوره کې د لا زیات پرمختګ ژمنه هم وکړه او زیاته کړه چې ژر به پایلې اعلان شي. हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए موږ همداراز په خپله پالیسۍ کې ډېرو مسایلو ته ځای ورکړی دی. دغه پالیسي به د هیواد د لا پرمختګ سبب شي. نوی حکومت به ډېر ژر اعلان شي او خپل کار به پیل کړي. موږ به د هر څه په اړه ګډ تصمیم ونیسو. शुरू करेगी. एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. مودي د بهاراتا جانتا ګوند غړی دی او د دغه ګوند غړي ډاډه دي چې په پارلمان کې به له 300 زیاتې څوکۍ وګټي. اخوا اپوزیسیون وایي مودي دا ټاکنې په رایو نه ګټي بلکې په پیسو او قوت به یې وګټي. मैं सच बोलूं तो नरेंद्र मोदी जी के पास बीजेपी के पास हमारे से बहुत ज्यादा पैसा. که زه تاسو ته رښتیا ووایم نریندرا مودي او بهارتا جانتا ګوند له موږ ډېرې پیسې لري. زموږ هیڅ ډول مقایسه نشي کېدی. هغوی بې انتها زیاتې پیسې لري. موږ سره یوازې رښتیا دي او رښتیا به یې ګټي. په پام کې ده چې سبا اووم پړاو رای اچونې وشي او د روانې مې میاشتې په 23مه نیټه به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي. اسرائیل د سوریې په پلازمینه توغندیز بریدونه کړي دي. د پلازمینې دمشق اوسیدونکي وایي په ښار کې لګېدلې توغندۍ د اسرائیلو له لورې ورغلي دي. د دمشق پوځي سرچینو هم منلې چې د اسرائیلو له لورې د دمشق پر ځینو سیمو بریدونه شوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون هغه ویډیو هم خپره کړې چې د شپې فضا د توغندیو د اور په رڼا روښانه شوې وه. تر اوسه په دې توغندیزو بریدونو کې چاته د مرګ ژوبلې اوښتو په تړاو راپور نه دی ورکړل شوی. اخوا اسرائیلو هم د سوریې د دې ادعا په اړه غبرګون کې څه نه دي ویلي.
چین له ایران سره د اټومي تړون په پلي کولو کې بشپړه مرسته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي وویل ټوله هڅه یې دا ده چې خنډ جوړونکي فکتورونه له منځه یوسي. وانګ له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د لیدنې پر مهال دغه څرګندونې وکړې. چین دا خبرې داسې مهال کوي چې د چین او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچونو زور اخیستی دی. چین هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دې کړکېچ کې د ایران ملاتړ کوي او له هغوی سره پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کوي. اخوا ایران بیا د چین د دې دریځ ستاینه کوي او د ځان لپاره د هغوی ملاتړ ډیر اړین بولي. او وروستی خبر هم دا چې استرالیا کې له 6 کلونو وروسته یو ځل بیا عمومي ټاکنې کیږي. د دې ټاکنو لپاره یوه ورځنۍ رایه اچونه نن سهار 8 بجې پیل شوې او د ماښام تر 6 بجو به دوام وکړي. په پام کې ده چې کارګر ګوند دغه ټاکنې وګټي ځکه د اقلیم بدلون او مالیې لپاره کار کول یې په لومړیتوب کې دي. راپورونه وایي د روانو ټاکنو لومړنۍ پایلې به هم نن ماښام اعلان شي. د رایه اچونې د بهیر لپاره 7000 مرکزونه پرانیستي دي چې په شرایطو برابر 19 میلیونه کسان به پکې رایه ورکړي. په دې ټاکنو کې د پارلمان او لومړي وزیر د موقف لپاره رایه اچونه کیږي. په همدې سره خبري ټولګه پای ته ورسېده. له ملتیا ومننه. ښه وخت.